د یو تنکي او ځوان کرکټ لوبغاړي د ژوند کیسه چې د کرکټ بورډ ناانصافیو یې ژوند تریخ کړی. د جهاد سنگین لیکنه ده چې د رضوان منګل په نوم د 19 کلنو یو لوبغاړي په اړه یې کړې. سنگین وایي ښار کې روانم چې ناڅاپي مې په یوه ژیړه رکشه باندې سترګې ولګېدې. ګورم رکشې ته د افغانستان 19 کلنو پخوانی لوبغاړی رضوان منګل ناست دی. په لیدو یې خدای شته ډېر خفه شوم. په هر صورت ما ځان پرې پوه نه کړ، داسې غلی ترې تیر شوم. څو دقیقې وروسته مې ورته زنګ وکړ، جوړ تکړه مې ورسره وکړل. بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې رضوانه چیرته یې؟ رضوان وویل چې ښار کې یم. ما ورته وویل چې ښار کې څه کوې؟ رضوان راته وویل چې والله صفا خبره درته وکړم، د یو شرکت نه مې یوه رکشه په کرایه نیولې، هغه چلوم. د دې خبرې په اورېدو زه غریو ونیوم او موبایل مې ترې کټ کړ. څو دقیقې بعد مې بیا زنګ ورته وکړ. رضوان مې تشویق کړ او په آخر کې مې ورته وویل چې ستا 2 عکسونه خو ما ته واټساپ کې ولېږه، په کار مې دي. رضوان وخندل، وی ویل نه مه کوه، ته یې بیا فیسبوک کې شیر کوې. ما ورته وویل چې نه قربان داسې څنګه کوم، خو کور یې ودان. رضوان زما خبره ومنله، عکسونه یې راته راولېږل. په هر صورت رضوان منګل هسې په نوم بالر نه و، هغه په افغانستان کې دویم دولت زدران په نوم مشهور و. ما سره یې شخصا ډیر کرکټ کړی دی. د افغانستان دپاره د 19 کلنو آسیا کپ هم لوبولی دی. داسې یو تیز بالر و چې د رضوان د عمر مطابق په ډومېسټک لوبغاړو کې بل داسې تیز بالر نه و، خو د وخت سلیکټرانو ورسره ظلم وکړ. رضوان چې په خپل استعداد بار بار خپل ځان ثابت کړی دی، خو بیا هم چا کورني کرکټ ته هم انتخاب نه کړ. چې نن یې پایله د رضوان منګل دا شوه چې اوس په ښار کې رکشه چلوي. اوس مې د اوسنۍ ادارې نه دا هیله ده چې رضوان هغه پخوانی رضوان دی. کرکټ ته یې عمر بیخي جوړ دی او لا ځوان دی، ښه انرژي لري. نو رضوان منګل ته د کورني کرکټ کانټراکټ ورکړي او رضوان منګل د بیرته کرکټ ته تشویق کړي. جهاد سنگین وایي رضوان منګل مې په زیړه رکشه نه لورېږي. رضوان باید اوسنۍ اداره تشویق کړي او بیرته یې کرکټ فیلډ ته راولي. د کرکټ درنو څارونکو دا د سنگین صاحب د سترګو لیدلی حال دی. تاسې هم داسې کوم لوبغاړی لیدلی چې تیر کې یې ژوند ښه و او اوس یې ژوند د کرکټ بورډ د ځینو چارواکو د ناانصافۍ له وجې له ستونزو سره مخ شوی وي؟ زه به درته د شفیق الله شفق، آفتاب علم، وفادار مومند، دولت زدران، شهزاد محمدي، روخان بارګزي، شفیق الله غفاري نومونه در قطار کړم. نور لوبغاړي چې ناانصافي ورسره شوې ده خیبر ولی دی چې اوس یې نوم هم څوک نه اخلي، زاهد شیرزاد، منیر کاکړ، زهیب زمانخیل، سلیمان عربزی او ګڼ شمېر نور لوبغاړي شته چې کرکټ بورډ ورته په یو ډول لوبو کې هم چانس ورنه کړ. ځینې یې کډوال شول او ځینې یې په ګاونډ او یا هم په کور دننه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. آیا د افغانستان کرکټ د یو څو محدودو کسانو دی چې دوی خپل خپلوان او قومیان لوبوي؟ که نه د نورو وړ لوبغاړو حق هم پکې شته؟ که همدا حال وي ډیر ژر به د افغانستان کرکټ د تباهۍ خوا ته ولاړ شي، ځکه هره میاشت هغه تنکي ځوانان چې افغانستان کې په خورا سختو اقتصادي شرایطو کې مسلکي کرکټ زده کړی، هغوی اوس د آیرلینډ، انګلستان، نیوزیلینډ، کاناډا او امریکا لپاره یا لوبیږي او یا به هم ډیر ژر د دغو لوبډلو برخه شي. نو که همداسې وړ ځوانان له هیواد وځي، د هیواد کرکټ به راتلونکو 10 کلونو کې ډیر خراب شي. نو کرکټ بورډ باید وړ ځوانان جذب کړي او لوبډلو کې ترې ګټه پورته کړي، د یو آباد او سرلوړي افغانستان په هیله.